یو حدیث امام احمد بن حنبل راوړی دی او شیخ البانی صحیح کړی هم دی. د هغې نه دا ثابتېږي چې شیطان وایي د هغه چا سره اوبه څښي چې څوک په ولاړه اوبه څښي. شیطان د هغه چا سره اوبه څښي چې څوک په ولاړه اوبه څښي. فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. حدیث داسې الفاظ دي. یو دم د شیطان چل دی او شر دی چې ته په ولاړه اوبه څښي هغه د سره څښي. مختصر اشاره به وکړو دې مسلې ته چې په ولاړه اوبه څښه څه حکم لري. نو په دې کې د منې حدیثونه هم راغلي، بلکې یو روایت کې راغلي دي چې دا کس یې الټۍ وکړي چا چې په ولاړه اوبه څښلي. او بیا داسې روایت هم ډېر دي او آثار د صحابه کرامو چې دا کار جایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بخپله ثابت دي چې په ولاړه یې څښلي دي اوبه. علي بن ابي طالب رضی الله عنه، نور صحابه کرام. نو حدیثونه به په دې طریقې سره راجمع کړو چې اصل دا د سنت طریقه دا ده چې په ناسته اوبه څښه پکار دي، او که ضرورتي یا د ناستې وخت نه یا ځای نه مناسب یا یو کار کې تعدي، هیڅ خبره نه ده، دغه ټیم کې په ولاړه اوبه څښی شي. خو سنت طریقه ده، د سنت موږ وایو. او کله چې سنت ویلی شي نو په خپله به کې دا خبر راغله چې د سنت څوک پرېږدي نو هغه څه ګناهګار نه دی. چې څوک سنت پرېږدي ګناهګار نه دی. ځکه چې هلته دوه قسمه حدیثونه دي. که د جواز د حدیثونه نه نو بیا خبره بلکل واضحه ده چې بهی په ولاړه اوبه څښه په هر حال حرام دي. خو چونکې د جواز حدیثونه پکې هم شتي نو مسله بیا داسې شوه چې په ناسته اوبه څښه سنت دي او غوره طریقه ده. که چېرته ضرورت وي نو بیا په ولاړه اوبه څښه جایز دي. والله اعلم.